نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحاب الهمات الدين المتين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. د اصلاح لار د خبرونې ډیرو قدرمندو او عزتمندو اوریدونکو په دې تمه او هیله چې تاسو ټول قدرمن اوریدونکي به روغ او جوړ یاست. خوښ یو چې یو ځل بیا د اصلاح لار له خپرونې له لارې مو احسان حضور ته راغلی په دې تمه چې د اصلاح لار خپرونه تر وروستۍ لحظو راسره تعقیب کړئ. نننۍ د اصلاح لار خپرونه به د لنډې وقفې وروسته راپیلیږي. له موږ سره ملتیا وکړئ. بیا هم قدرمندو اوریدونکو خپرونې ته درته سره اغلاس وایو. تر مرګ مخکې توبه قبلیږي. د حضرت حسن بصري رحمت الله علیه څخه روایت دی چې جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې کله الله جل جلاله شیطان پر ځمکه راکښته کړ نو شیطان وویل چې زما د ستا په عزت او لویي باندې قسم وي تر څو چې د انسان په بدن کې روح وي زه به د ده د ګمراه کولو کوشش کوم. الله جل جلاله وفرمایل زما د هم په خپل عزت او عظمت قسم وي زه به د زکندن د حالات څخه مخکې د انسان توبه قبلوم. په یو روایت کې راغلی دی چې انسان ګناه وکړي نو هغه نه لیکل کیږي، دوهم وار ګناه هم نه لیکل کیږي تر داسې اندازې پورې چې 5 ګناوې جمع سي. تر دې وروسته که چیرې یو نیکي وکړي نو 5 نیکي لیکل کیږي. د دې 5 نیکي په بدل کې هغه 5 ګناهونه معاف کړل سي. په افسوس او ارمان سره شیطان وایي زه په انسان باندې څنګه غلبه پیدا کولی سم، ولی چې د په یوه نیکي سره زما ټول محنت له خاورو سره خاورې سي. د بزرګ شپږ خویونه. بزرګ هغه دی چې په هغه کې 6 خویونه وي. اول که چیرې الله جل جلاله یاد کړي نو دغه نعمت غټ بولي، یعنی د دې قدر وکړي. دوهم کله چې خپل ځان ته وګوري نو خپل ځان خوار بولي، یعنی چې دا د بندګۍ اصل کمال دی. دریم چې د الله تعالی جل جلاله آیاتونه وویني نو په هغه باندې عبرت واخلي چې دا د انسان اصل مقصود دی. څلورم چې د شهوت او ګناه خیال ورته راسي نو وبیریږي. ښکاره خبره ده چې د ګناه په تصور بیریدل د کمال علامه ده. پنځم د الله تعالی د عفو په تصور باندې خوشحاله وي. د بنده خلاصوالی د الله تعالی په عفو باندې موقوف دی. شپږم چې کله تیر سوي ګناهونه ور په یاد سي نو بخښه غواړي. د کامل بنده دغه شان دی. شیطان هم افسوس کوي. د یوې تابعې قول دی چې ګناهکاره کله د ګناه کولو وروسته توبه او استغفار وکړي او په هغه باندې همیشه پښیماني کوي نو د دې پښیمانۍ او د دې توبې د وجې څخه نور زیات درجې لوړیږي او د هغه د جنت مستحق کیږي. دغه وخت شیطان افسوس کوي او وایي کاشکې ما دته د دې ګناه ترغیب لا نه وای ورکړی نو به ډیر شوی، د ده به دومره درجې نه پورته کېدلی. په 3 شانو کې تلوار کول ښه کار دی. اول لمونځ چې کله وخت یې راسي نو مستحب وخت څخه وروسته ځنډ کول مناسب نه دی. دوهم د مړي ښخول له مرګه وروسته چې څومره ژر کیږي مړی باید ښخ کړل سي. دریم تر ګناه وروسته توبه، دا کار هم زیات د تلوار کولو دی، داسې نه چې تر توبې مخکې مرګ راسي. د توبې د قبلېدلو 4 علامې. بعضې هوښیارانو ویلي دي چې د انسان د توبې د قبلېدلو 4 علامې دي. اول خپله ژبه د خراب خبرو، درواغ ویلو او د غیبت کولو څخه بند کړي. دوهم په خپل زړه کې د هیڅ چا سره حسد او دشمني پیدا نه کړي. دریم بد ملګري پرېږدي، ولې چې بد ملګري انسان بدې لارې ته رهبري کوي. د بد ملګرو څخه ځان ساتل ډیر ضروري دي. بد ملګري هغه دي چې تا بدو ته بولي، په ناروا اعمالو دې اخته کوي، د ناروا د کتلو لپاره بلنه درکوي، په سرو زاورېدلو بد ویلو باندې دې تشویقوي. نو د بد ملګري پرېښودل مهم دي. څلورم د مرګ په تیاري باندې اخته سي، همیشه پښیمانه وي، بخښه غواړي د الله جل جلاله څخه.
د یو هوښیار سړي څخه چا پوښتنه وکړ چې آیا د توبه کوونکي څه داسې علامه سته چې په هغه سره د ده د توبې قبلېدل معلوم سي؟ ده ورته وفرمیل هو 4 علامې دي. اول، د خرابو خلکو سره ناسته پرېږدي او د نیکو خلکو سره کښېني. دوهم، ټولو ګناهونه پرېږدي او د عبادت و طرف ته میلان وکړي. دریم، د دنیا محبت ته د زړه څخه ووځي او د آخرت په فکر کې غمجن وي. څلرم، الله جل جلاله چې کوم رزق ضمانت اخیستی دی د هغه څخه ځان فارغ کړي او د الله جل جلاله په عبادت کې مشغول سي. د داسې سړي لپاره پر عامو خلکو باندې 4 خبرې لازم دي. اول، د ده سره به محبت کوي ځکه چې الله جل جلاله له ده سره محبت کوي. دوهم، د ده لپاره به د توبې د ټینګېدو دعاوې کوي. دریم، ده ته په تېر سوو ګناهونو باندې بد نه وایي. څلرم، د هغو سره به ناسته کوي، د ده یادونه به کوي او د ده امداد او کومک به کوي. د توبه کوونکي سړي عزت الله جل جلاله د 4 خبرو په ذریعه کوي. اول، دی د ګناه څخه داسې پاکوي ګواکې ده هیڅکله ګناه نه ده کړی. دوهم، الله جل جلاله د داسې سړي سره محبت کوي. دریم، د شیطان څخه د ده ساتنه کوي. څلرم، د دنیا د پرېښولو څخه یعنې له مرګه څخه مخکې دی بې خوف او مطمئن کوي. یوه په زړه پورې قصه. یو سړی چې د یوې درختې سره تېرېدی، خلک یې ولیده چې د هغې درختې عبادت کوي، نو ډېر په غوسه سو. د کور څخه یې تبه راواخیست او پر سپرلي باندې د هغه درختې د پرې کېدلو په نیت را روان سو. په لاره کې د ابلیس علیه اللعنه سره ملاقات وسو. ابلیس ورته ویل حضرته چیرې ځې؟ ده ورته ویل خلک د یوې درختې عبادت کوي، ما د هغې د پرې کولو اراده کړې ده. ابلیس ورته ویل ته ولې ځان په جګړه کې اچوې؟ پرېږده، کوم مردود چې د دې عبادت کوي هغه به په آخرت کې پوه سي. په دې خبره ورسره کعنې کېدی نه، نو هغه و چې د دوی 2 ترمنځ جګړه شروع سوه، وهل او ټکول سوه. کله چې ابلیس پوه سو چې دا سړی په قبضه کې راتلونکی نه دی، نو بل چا مې ورته وکړ. هغه دا و چې ابلیس ورته ویل دا کار پرېږده، د دې په عوض کې 4 درهمه درکوم. روزانه د خپلې بسترې اړخ پورته کوه او خپلې پیسې اخله. دا چم په سړي باندې تاثیر وکړ او ورته ویل چې رښتیا وایه همداسې کوې؟ ابلیس ورته ویل چې هو بلکل، پخه وعده در سره کوم. دارنګه هغه بیرته خپل کور ته ولاړی. روزانه یې هر سهار 4 درهمه د بسترې لاندې څخه حاصلول. که ګوري چې څو ورځې وروسته میدان خالی دی، پیسې نسته، بله ورځ هم نه وی، بیا غوسه ورغله او تبر یې راواخست او را روان سو. په لاره هغه بیا د ده سره یو ځای سو او ورته ویل چې حضرته چیرې ځې؟ ده ورته ویل د هغه درختې د پرې کولو لپاره ځم چې خلک یې عبادت کوي. ابلیس ورته ویل چې اوس دا کار نسې کولی. اول، تا دا کار د الله تعالی جل جلاله لپاره کاوه. که چیرې ما ټول طاقت هم لګولی وای ته مې نسوای منع کولی. او اوس ستا تګ د الله تعالی لپاره نه بلکې د 4 درهمو لپاره دی. نو خبردار، که ته لږ هم مخته راسې خیر به دې نه وي، څټ به دې در پرې کړم. نو سړی مجبور سو، هغه اراده یې پرېښوده او بیرته کور ته راغی. فائده: نو هر سړی باید هر کار د الله تعالی جل جلاله لپاره وکړي، د دې لپاره چې بیا شیطان دوکه ورنه کړي. لکه د دې قصې څخه چې تاسو ته معلومه سوه، شیطان هغه سړی په پیسو خطا کړ او د هغه سمې او سیده لارې څخه یې واړوي. الله پاک دې ټول مسلمانان د شیطان د دوحکې څخه وساتي. آمین. د حضرت فضیل رحمت الله علیه قصه. د غلو او بدمعشانو یوه ټولۍ چې د هغو مشر فضیلو دا فیصله وکړه چې یوه قافله نږدې تېرېدونکې وه لوټ کړي. څنګه چې د قافلې د نږدې راتللو خبر ورته وسو، نو تورې یې راپورته کړې، پر آسونو سپاره سول، د قافلې په لاره باندې په یوه ځای کې کښېنستل. په قافله کې مسافر، تجاران، لویان، سپین ږیري، ښځې او کوچنیان هم ټول شامل وه. په لاره کې یو ځای و چې هلته به قافلې د آرام کولو لپاره درېدلې.
هلته دغه قافله هم ودرېدل. لږ ساعت وروسته د غږ او ژغ یو توپان پورته سو. د اسو د پښو په آوازونو سره د تورو د غږ څخه قافله والا داسې وبېرېدل چې سامان خو پرېږده، د چا چې کومې خواته مخ و هغې خواته یې منډې وهلې. هر سړی په خپل غم اخته و، لکه د محشر ورځ چې د کوچنیانو ژړاوي او فریاد، د مندو آه او زارۍ یو عجیب غوندې حالت خپور و. غله په خپله قصه کې پاخه، د انسانیت د جذبې څخه بې پروا او د هر احساس څخه خالی وه. لمنې یې له مالونو څخه ډکې کړې او لاړل. د غلو سردار فضیل د قافلې یوې حصې ته ورسېدی. هلته یو سړي یو څه ویل. فضیل ډېر سخت په غوسه سو. هلته ورغی. غوسه یې په دې وه چې دغه سړي ته نه د مال د وړلو بیره سته او نه د غلو. فضیل مخ ته ولاړ، نو د په غوږو کې دا آواز راغی چې الله جل جلاله فرمایي: بسم الله الرحمن الرحیم. دغه آیات مطلب دا دی: آیا نه دی راغلی هغه وخت چې د ایمان والاو زړونه د الله جل جلاله ذکر او د هغه د بیرې او لویي څخه په عاجزي سي؟ د الله جل جلاله دا کلام بې حسابه برکتونه لري. د وخت خبره ده چې دا کلام د فضیل په زړه به داسې اثر وکړ چې انقلاب راغی. اسلحه یې وغورځول، آس یې هلته پرېښوه، د دوستانو څخه یې مخ وګرځاوه، د ځنګل لاره یې غوره کړه او تنهایي یې ځان ته مقرره کړ. بې اختیاره یې وژړل، دومره ډېر یې وژړل چې اوښکې نه بندېدې. له ټولو ګناهونو څخه یې توبه وایستل او ځنګل یې خپل کور جوړ کړ. څو ورځې وروسته یوه قافله چې د غلو څخه یې ځان ساته دغه ځای ته ورسېده. هغوی ولیده چې یو سړی د الله جل جلاله په ذکر او عبادت کې مشغول دی. د ده څخه یې معلومات وکړ چې تا ته د فضیل نومي غل څه معلومات سته چې هغه دلته دی که د غلا لپاره وتلی دی. دا سړی چې خپله فضیلو جواب یې ورکړ چې تاسو اوس د فضیل څخه مه بیریږئ، ځکه اوس هغه خپله بیریږي. د حضرت فضیل په دغه ورځو کې دا حالت و چې کلی پر کلی، ښار په ښار ګرځېدی. د هغه قافلو والا معلومات به یې کاوه چې د یې مالونه ځندې غلا کړي وه. یو یو شی یې ور واپس کاوه او معافي به ځندې غوښتل. په سورت شمس کې الله جل جلاله فرمایي: ژباړه: الله جل جلاله د ښو او بدو دواړو طاقت په انسان کې ایښی دی. د هغه سره یې ودت ته عقل ورکړی دی او د پیغمبرانو په واسطه یې سیده لار ورښولې ده. اوس که غواړئ چې نیک جوړ سئ نو د جنت مستحق به سئ، او که غواړئ چې فاسق او فاجر جوړ سئ نو د دوزخ خوراک به جوړ سئ. د اصلاح لار د خپرونې ډیرو محترمه اوریدونکو، نننۍ د اصلاح لار خپرونه مو پر همدې ځای پای ته ورسېدل. تر بیا چې ستاسو درانه حضور ته راځو، پر لوی او مهربان رب جل جلاله مو سپارو. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.